د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نوم قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د ټول به راترک روغ او خوشحاله اوسئ او د صحت جامې به په تن ولرئ. دا د یو ځل بیا زه حافظ بریال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. د انګلیسي د درسونو د لړۍ په دوام سره بیا هم نن موږ تاسې د لیټس ګو د مضمون 14مه صفحه یا 14م درس ته دوام ورکوو. 14مه صفحه راواړوئ، د تل په څېر بیا هم کتابچه قلم له ځان سره ولرئ. مهمې نقطې له ځان سره نوټ کړئ او د طرز العمل مطابق لیسنینګونه له موږ سره تکرار کړئ. مستقیم درس ته ځو. قدرمن لیدونکو 14مه صفحه راواړوئ او عنوان کې وګورئ. عنوان کې لیکل شوي دی. عنوان لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي وو تکراري عنوانونه دي، مګر بیا یې هم یادونه کوو چې په ذهن کې مو ښه ثابتیا پاتې شي. Let's learn more. راځئ چې ډېر زده کړو. مور په پښتو کې مور یعنې مورک ته وایي که نه، او په انګلیش کې مور ډېر یعنې زیات. Let's learn more. راځئ چې ډېر زده کړو. ای برخې ته وګورئ. learn the words لغاتونه زده کړئ. learn the words لغاتونه زده کړئ. اول لغت a triangle یو دانه مثلث. تاسو ته مخکې ما هم په نورو ویډیوګانو کې ویلي وو چې کله د لغات په سر کې یا ا راغله یا ان راغی، دا دواړه معنا څه ده؟ یعنی یو. ا او ان دواړه د یو معنا ورکوي. دلته د مثلث په سر کې یو ای راغلی ده. a triangle یو دانه مثلث. دوهم a square یو دانه مربع رنګ د څلورځلي شکل ته تاسې همداسې شکلونه ویلي دي. زوله ضرب زوله یعنې هغه څلور ځلې سره مساوي مربع ورته ویل کېږي. دلته ریاضي ته نه ځو، انګلیسي ته دوام ورکوو. دریم a circle یو دانه دایره. یو دانه دایره. څلورم a star یو دانه ستوری. ستوري ته وایي که نه. پنځم a diamond یو دانه لوزي. diamond چې ته وایي لوزي ته وایي. a heart یو دانه زړه. زړه ته وایي. an oval یو دانه بیضوي هم یو انداسې شکل ده. دایره چې لږ داسې سر له خوا ټینګه کړي لږ اوږده سي، دې ته بیضوي وایي. a rectangle یو دانه مستطیل. مربع چې وه څلور سره ځلې یو رقم وي، او مستطیل چې وي دوې ځلې یو رقم دی. او دایره خو هغه تړلی هندسي شکل ده چې یو مرکز سره مساوي فاصله ولري. تاسې ریاضي لوستلې ده، البته هندسه مو لوستلې ده. ښه، اوس راځو بي برخې ته. ورته وګورئ د بي برخې ته میک سنټنسز جملې جوړې کړي. دلته ټول هندسي شکلونه دي. الک او نجلۍ یو له بل څخه د هندسي شکلونو په اړه پوښتنه کوي. اوله جمله لیکلې ده. نجلۍ وایي چې this is a star. دا یو دانه ستوری ده. it is blue. هغه آبي رنګ ده. هلک ورته وایي it is a blue star. هغه یو دانه آبي ستوری ده. blue star. دلته رنګونه هم بیا تکراریږي او همداسې شکلونه هم تکراریږي. دوهمه شماره this is تاسو ته وګورئ کوم شکل دلته. this is an oval. هغه یو دانه بیضوي ده. this is an oval. هغه یو دانه بیضوي ده. it is red. هغه سور رنګ ده. نو هلک ورته وایي چې it is a red oval. هغه یو دانه چې ده سره بیضوي ده. دریم شماره this is a heart. هغه یو دانه زړه ده. هلک ورته وایي نجلۍ البته د هغو رنګ هم مشخصوي. it is red heart. هلک ورته وایي it is a red heart. نجلۍ څلورمه شماره وایي it is چې ده it is a square. هغه یو دانه مربع ده. it is a square. هغه یو دانه مربع ده. it is yellow. هغه زیړ ده. هلک ورته وایي it is yellow square. هغه یو دانه چې ده زیړه
مربع ده. پنځم شکل it is a circle هغه یو دایره ده. نجلۍ بیا پسې ادامه ورکوي it is red هغه سور ده یا سره ده. هلک بیا په جواب کې ورته وایي it is a red circle هغه یو دانه سره دایره ده. دا شکلونه تاسو له ځان سره تکرار کړئ. شپږمه شمره it is a diamond هغه یو دانه چې ده لوزي ده. لوزي یو هندسي شکل ده. it is yellow هغه زیړه ده. هلک ورته وایي it is a yellow diamond هغه یو دانه زیړه لوزي ده. اوومه شمره it is a rectangle هغه یو دانه مستطیل ده. it is brown هغه قهوه‌ای رنګ ده. هلک ورته وایي it is a brown rectangle هغه یو دانه قهوه‌ای رنګه مستطیل ده. اتمه شمره شکل ته تاسو وګورئ څنګه شکل لري. it is a rectangle it is a triangle هغه یو دانه مثلث ده. نجلۍ دوام پسې ورکوي it is green هغه څه ده شین ده. هلک ورته وایي it is green triangle it is a green triangle هغه یو دانه شین مثلث ده. تاسې دا تکرار کړئ ورسره غوږ ورته ونیسئ او ورسره تکرار یې کړئ. Page 16. B. Make sentences. This is a star. It's blue. It's a blue star. Number 1. This is a star. It's blue. It's a blue star. Number 2. This is an oval. It's orange. It's an orange oval. Number 3. This is a heart. It's red. It's a red heart. Number 4. This is a square. It's yellow. It's a yellow square. Number 5. This is a circle. It's pink. It's a pink circle. Number 6. This is a diamond. It's yellow. It's a yellow diamond. Number 7. This is a rectangle. It's brown. It's a brown rectangle. Number 8. This is a triangle. It's red. It's a red triangle. ښه قدرمن لیدونکو راځئ اوولسمې صفحې ته عنوان ته یې وګورئ. دلته یو ګیم ده هغه ګیم تاسې ولوبوئ. پلی ا ګیم ولوبوئ. پلی لوبولو ته وایي ا ګیم یو ګیم ولوبوئ. ask your partner او له خپل همکار څخه پوښتنه وکړئ. ask your partner پوښتنه وکړئ د تاسې له همکار څخه. په زیر بکګراوند کې خط لیکل سوی ده is this a red square دلته یو پوښتنه سوې ده. اوله شماره مثلا کتاب ده بیا پنسل ده بیا په دغه ګیم په داخل کې بیا مثلث ده بیا ستوری ده بیا دایره ده بیا لوزي ده. نو تاسې دغه ترتیب سره پوښتنه له خپل همکار څخه وکړئ. پوښتنه همکار یا به و جواب درکوي یا به نه جواب درکوي. که چېرته تاسې هغه پوښتنه مثلا کتاب ده تاسې هغه ورته ووایئ آیا هغه یو قلم ده نو ملګری به مو جواب درکوي صحیح جواب به درکوي چې نه هغه قلم نه ده هغه یو کتاب ده. پوښتنه به څنګه کوي په انګلیسي کې موږ تاسو ته ویلي وو چې کله موږ تاسې یو اشاره کوو اشاروي ضمایر یا موږ تاسې وایو خو دلته فقط this استفاده شوې اوس د this په اړه خبرې کوو. this is a ball دا یو دانه توپ ده. کله چې موږ دا په سوالې باندې بدلوو یعنې دا خو یو خبري جمله ده. که چېرته موږ دا په سوالې باندې بدلوو سوالې به څنګه کوو فقط هغه is به د جملې سر ته راولو. is this a ball آیا هغه یو توپ ده. په اخر کې به یو کوېشن مارک ورکوو. is this a ball آیا هغه یو توپ ده. نو دلته پوښتنه سوې is this a red square آیا هغه یو سور چې ده سره مربع ده. نو جواب به ورکوي که چېرته هغه صحیح وي یس به ورته وایي که چېرته غلط وي نه به ورته وایي yes it is بلې هغه ده. که چېرته نه و بیا به ورته وایي چې no it isn't نه هغه نه ده.
اول شماره وویل څه دوهمه شمارې ته وګورئ is this a yellow pencil آیا هغه یو زیړ پنسل ده جواب ورکوي yes it is بلې هغه ده درېیمه شماره is this a blue rectangle آیا هغه یو شین مستطیل ده جواب ورکوي no it isn't نه هغه نه ده جواب نو چې ده it is a green triangle هغه یو دانه چې د شین مثلث ده پسې ورته وګورئ په مثلث پسې ستوری ده is this a brown star آیا هغه یو قهوه‌ایي رنګ ستوری ده no it isn't it is orange star هغه یو نارنجي ستوری ده همدا رقم دغه گیم تر اخرې پورې تاسې ووایاست دا د تاسې کورنۍ دنده ده یو بل څه یادونه کوم د دغه گیم په دواړو سرو کې په اول سر کې لیکلی ده start په اخر کې لیکلی ده end start شروع end ختم start پیل end پای دواړه ویل کېږي ډي برخې ته راسئ listen غوږ ونیسئ undo او ترسره یې کړئ listen غوږ ونیسئ undo او ترسره یې کړئ اول هلک قلم داسې نیولی ده pick up your pencil استاد شاګردانو ته وایي pick up your pencil خپل پنسلونه پورته کړئ دلته یو نفر ده pick up your pencil پنسل دې پورته کړه دوهمه شماره draw a triangle مثلث رسم کړه draw رسم کړه draw رسم کولو ته وایي a triangle یو دانه مثلث درېیم pick up a reed marker pick up a reed marker سور مارکر پورته کړه pick up پورته کولو ته وایي پورته کړه یا جګې کړه a reed marker سور مارکر څلورم draw a picture یو انځور رسم کړه draw رسم کړه a picture یو انځور draw a picture یو انځور رسم کړه اوس تاسو غوږ ورته ونیسئ او ورسره تکرار یې کړئ Page 17. D. Listen and do. Number 1. Pick up your pencil. Number 2. Draw a triangle. Number 3. Pick up a red marker. Number 4. Draw a picture. قدرمنو اورېدونکو هیله ده تر دمګړۍ پورې راسره ستړي سوي نه یاست دا و زموږ د نن ورځې درس هیله ده یو څه مزې زده کړي وي او مهم نقطې ځان سره نوټ کړي وي تر بیا چې زه حافظ بریال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې په پاک رب سپارم لوی الله مو ملګری شه